د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر لیکوال شاعر مولوي امیر خان متقي صاحب یو لیکنه کړې چې د الجزیرې شبکې نشر کړې ده. د دې لیکنې هغه مهم ټکي ستاسو مخ ته ږدو. متقي صاحب په خپل لیکنه کې کله نړیوال مخاطب کړي او کله هم خپل هیوادوال او خپل دولت متوجه کړی دی. متقي صاحب په خپل دریز ډاډ او اطمینان هم را څرخېدلی دی. متقي صاحب لیکلي په کور دننه د افغاني ټولنې وحدت تر بل هر وخت زیات پیاوړی شوی. له نورې نړۍ سره زموږ اړیکې به د متقابلو مشروع ګټو ګډ ژوند او د سبا جوړولو پر اساس ولاړې وي. همداراز متقي صاحب لیکلي زموږ د ټولنې دینی او کلتوري حساسیتونو سره باید په احتیاط تعامل وشي. زموږ نږدې تاریخ ښودلي دلته چې هر نظام تعادل نه دی رامنځته کړی له جدي ننګونو سره مخ شوی دی. همداراز متقي صاحب وایي تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې د فشار افشنونه نتیجه نه ورکوي. زمونږ په بانکي سیستمونو بندیزونه د بشرپالې نړۍ د معاهدو مخالفت دی او د بشر سره ظلم دی. همداراز متقي صاحب مخکې کاږي د افغانستان د اوسني حکومت د کمزوري کېدو پایله به څه وي، بې له دې چې بشري ناورین وي او هغه هم یو داسې هر اړخیز ناورین چې یوازې تر افغانستان محدود نه وي بلکې ګاونډ، سیمې او نړۍ ته به د امنیت، کډوالۍ، اقتصاد او روغتیا اړوند نوې ننګونې له ځان سره ولري. تر څو چې داخلي اقتصاد ژوندی نشي د مرستو پیسې لسګونو میلیونونو خلکو ته ډوډۍ نشي ورکولی. همداراز متقي صاحب وایي په خپلو پښو ولاړ افغانستان د هر چا په ګټه دی او له پښو لوېدلی افغانستان د ټولو په زیان دی. هو متقي صاحب وایي دا هم منو چې مشکلات او نیمګړتیاوې شته، خو حل یې هم وخت، همکاري او امکانات غواړي او لږ ډیر مشکلات خو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته. تاسو کولی شئ چې په ویډیو کې د متقي صاحب کامله لیکنه